السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمن کتونکو تاسو یو مسنی یو ځل ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل ته تاسو په خدمت حاضر یم. قدرمن کتونکو په نړۍ کې تاسو څنګه څنګه کولای شئ چې بغیر د موبایل نمبر یعنی شمیرې او د جیمیل آی ډی نه بغیر تاسو د فیسبوک آی ډی ویریفاید او زبردست آی ډی جوړ کړئ چې په هغې تاسو د جیمیل آی ډی تاسو نه هم غواړي او تاسو نه د موبایل شمیره هم غواړي. زیات کسان غواړي چې موږ د آی ډی جوړ کړو چې باید زموږ جیمیل آی ډی هم غواړي خو د موبایل شمیره هم غواړي. نو وروسته تاسو ته دغه طریقې خیم او تاسو په زرګونو په لکونو آی ډی جوړول شي تاسو ته به هیڅ مسله په دې کې ناراضي. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ او په هغه غنټې نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ چې سره به تاسو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي. ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ ځکه چې زیات کسان داسې چې هغه غواړي چې موږ داسې فیسبوک آی ډي جوړه کړو خو تاسو ته دا ویډیو ونه رسوي نو هغوی به زده نه کړي. نو د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک چې دی نو کولاو کړئ که تاسو لایټ فیسبوک استعمالوئ که تاسو اوریجنل فیسبوک استعمالوئ او تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ. کله تاسو کریټ اکاونټ باندې کلیک کو بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک کو تاسو نه بدل کې نوم غواړي نو مثال په تور باندې تاسو خپل نوم به دې کې ولیکئ. صحیح ده. نو کله چې تاسو فرست نیم ولیکو نو دلته کې به زه خان ولیکم ځکه چې بیا زما اوریجنل آی ډي شته نو زه دا هسې تاسو دپاره جوړوم تاسو به داسې نوم ولیکئ. صحیح ده. نیم نوم یو کې نیم بل کې بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او پرمیشن کې دم غواړي تاسو په پرمیشن ملاو کړئ. بیا دلته کې ستاسو نه موبایل نمبر غواړي. صحیح ده. نو تاسو دلته کې به د موبایل نمبر نه ورکوئ. تاسو لاندې وګورئ ویښ کې تاسو آپشن راکوي ساین اپ وید ایمیل په دې به کلیک کړئ. صحیح ده. نو اوس به تاسو وایئ چې تا خو دې کې ایمیل آی ډي تا وایي چې نه غواړي او تا ورکړه نه په دې کې به ایمیل آی ډي نه ورکوئ. نو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ډسکرپشن کې درکړی دی. په ډسکرپشن کې کله په لینک باندې کلیک کړئ د اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ په اسانۍ سره. صحیح ده. او فیسبوک ویډیو پاس اعلان به تاسو لینک ما ورکړی نو په هغې کې به تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دلته کې تاسو ته کته شي دلته کې تاسو ته دا کوډ راکوي دا کوډ غونته کې دی نو دلته کې دا تاسو بدلولی هم شئ چې به دې کلیک کړئ دا کوډ بدلیږي هم. صحیح ده. تاسو کته شئ چې هغه تاسو وایي چې ته شور یې چې دا کوډ بدلې موږ دا تاسو وګورئ کوډ یې بدل کړو نو دلته کې به دا کوډ تاسو داسې کاپي کړئ او کله چې دا کوډ تاسو کاپي کړو نو دا کوډ به تاسو دلته کې ورکوئ. تاسو به خپل اوریجنل جیمیل نه ورکوئ تاسو به صرف دغه کوډ ورکوئ. صحیح ده. دغه اپلیکیشن به تاسو سره کولاوي. بیا دلته کې تاسو خپل تاریخ پیدایش او هر څه په دې کې تاسو فټ کړئ او کله چې فټ کو بیا به تاسو ښځه یې سړی دی نو زه میل وایم ځکه چې زه سړي په آی ډي جوړم. بیا به تاسو دلته کې پاسورډ مقرر کړئ نو تاسو به د لس انسو پاسورډ چې دی هغه چې تاسو مقرر کړو او په ساین اپ باندې به کلیک کړئ. دلته کې به تاسو ته اکثر یو مسله راځي تاسو به وایي چې پاسورډ ستاسو سټرانګ نه دی مضبوط نه دی ستاسو پاسورډ. بیا به تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه مضبوطوئ. نو دا تاسو کته شئ دلته کې اوس تاسو نه 500 کوډ غواړي. دا کوډ چې دا دغه اپلیکیشن کې لاندې باکس باندې تاسو کلیک کړئ دا کوډ دلته کې راغلی دی. صحیح ده. نو دا به تاسو ریفریش کړئ او کله چې ریفریش کړئ لږ غونډه کې ټایم اکثر علي او دا کوډ چې دلته کې راځي تاسو کته شئ لږ غونډه کې وخت واغسته کوډ چې دا راغی. صحیح ده. نو 37 او 73 9 دا 500 انسو کوډ دی دا به تاسو دلته کې ورکړئ. صحیح ده. زه ورکوم 37 73 9 او کله چې په اوکې باندې کلیک کړئ دا ستاسو فیسبوک آی ډي جوړه شوه. صحیح ده. دغه آی ډي جوړوئ بس دې کې نور هېڅ هم نشته. صحیح ده. ستاسو مضبوط آی ډي جوړه شوه. اوس تاسو به وایئ چې زموږ یوزر نیم پاسورډ څه دي نو پاسورډ خو به تاسو خپل مقرر کړی او یوزر نیم ستاسو دا دی دا تاسو کته شئ دا ستاسو یوزر نیم دی دا به کاپي کړئ ځان سره سیو کړئ یا ځان ته یاد کړئ دا ستاسو بدلولی شئ ځان پکې اسان هم کته شئ دې باندې کلیک کوئ په مخه بس بدلیږي اسان هم کته شئ او دا ځان سره سیو کړئ ستاسو یوزر نیم شو او پاسورډ به تاسو هلته کې مقرر کړئ. نړی دغه ستاسو د فیسبوک آی ډي په اسانۍ سره جوړه شوه او دلته کې بس تصویر ورکوئ یا نور څیزونه ورکوئ نو ډیټیل خو تاسو ته اسانه پته ده چې فرینډ پکې پکار یا نور څیزونه پکار نو هغه تاسو کولی شئ داسې آی ډي جوړه شوه. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې به تاسو زرګونو په سوونو آی ډیانې چې په اسانۍ سره جوړولی شئ بغیر د موبایل نمبر او ایمیل نه ځکه چې ایمیل کې تاسو ته په پته ده چې ایمیل څومره ګران باندې جوړېږي. دا نو ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.